السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. أرحب بكم جميعا. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. نن د درس آخري ورځ، البته د لومړی کتاب آخري ویډیو او درس دی. موږ الحمدلله لومړی کتاب خلاص کړو او ان شاء الله الله نه هیله لرم چې بعض دوستان به وي چې هغوی موږ سره دا ټول ویډیوګانې کتلې وي او هغوی به څه یاد کړي وي د درسونو نه. نو بیا مهم که دې کتاب کې هر ځای کې کوم پوښتنې وي تاسو بغیر د کوم مشکل نه کومنټ کې مویلی شئ، پاڼه کې میسیج هم پیغام هم را لیږلی شئ او موږ تاسو ته انشاءالله ځواب درکوو. نو بیا هم وایم چې فیسبوک کې انشاءالله دویم کتاب به شروع کوو، خو څه لږ وخت څه موده وروسته، او انشاءالله فلحال جملې او کلماتو باندې زیات تمرکز یعنی هغه کوو چې ډېرې تاسو ته نشر کوو جملې او نور هغه. نو تاسو نه هیله کوم چې فیسبوک کې درسونه شیر کوئ، ټول 40 نفره شیر نه کوي، نو ټول مقصد تیرول کوي. نو تاسو نه هیله کوم دې سره موږ څه ګټه نه ده، خو صرف موږ تشویقیږو چې تاسو درس شیر کوئ. موږ زړه کې یو هغه پیدا کیږي چې حتما مینوال سته او درس وایي، هغه په خاطر موږ بیا تشویقیږو چې نور درسونه ته هم پام ورکړو. نو بیا هم تاسو ته وایم چې یوټیوب کې هم زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ تر څو نوي درسونه هم تاسو ته درشي. نو خپل آخري درس پیلو. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اختبار الشامل الدرس پاڼه 159. دا ټول لنډ تمرینونه دي او تمرینو باندې دومره غنه کوو، وروسته بیا ټول تکرار درس راځي. اکمل الفراغ باقاربي، و کومه خالیګه چې دا په خپلوانو سره ډکوم. اکمل الفراغ باقاربي. مثال ورکړی هذا ابي، هذا أبي، وهذه دلتا باید سراشي علامة مؤنثة ده، وهذه مورم ولا شيء، خورم ولا شيء، أمام ولا شيء، وهذه أمي، أختي، عمتي، وهذا مذكر ده دلتا باید سراشي أخي، وهذا أخي، وهذا عمي، وهذا خالي، هذا أخي، هذا جدي، وهذه جدتي، وهذه عمتي، وهذه خالتي، وهذه حماتي. دا مې خواخې ده، تاسو باندې د خواخې نوم خلګي ځکه مې درته ویلي. انطق الحروف التاليه بصوت واضح، و دغه حروف لاندینی حروف په واضح आवाज باندې نطق تکرار کړئ، یعنی وی وای ف، واو، قاف، را، نون، لام، جیم، شین. اقرأ وانسخ. الولم او دا کاپی یا لیکلکم. ابو خالد، ابو خالد. ام امل، ام امل. مدير المدرسة، مدير المدرسة. بيت واسع، بيت واسع. آداب الزيارة، آداب الزيارة. أقرأ وألاحظ صوت المد. دا امغا لند او اوږده اوازونه دي، مثلا ثاده زبر او چې الف ور حمزه او الف ور سره وي کومه سوال کی ګوره دا با دو دو لی سا تو می. اكتبوا اسم الصورة تحتها، و د هر عکس لاندې د هغې نوم لیکم. دا اب پلار چې شو دا نور باید تاسو خپله ولیکئ. اب دا شو، دا نیکه کیږي، دا نیا کیږي، دا زوی کیږي، دا لور کیږي، دا باید تاسو خپله وایئ. خو دا جد او دا جده، دا دا وی اب دا ابن، دا ابنه. زیاتره درسونه ما خپله تاسو ته ویلي. اصل اسم بالضمیر، و اسم ضمیر سره وصلهم. قلم هي، دا بیا د هغې قلم څنګه ویلی شو؟ قلمها، دا اول درسونو کې موږ ویلي. کتاب انت، ستا کتاب موږ کومه څه ویلو عربي کې او چې مؤنث وي کتابو کی، کتابو کی. ثوب انا، زما کالی، زما جامې کومه څه ویو؟ ثوبي، ثوبي. بيت نحن،
زمون کور کوم وایو بیتنا. سریر انت ستا کټ کوم وایو سریرک. سریرک. ید هو د هغه لاس. ید هو د هغه لاس. يده. يده. اكتب الاعداد. اعداد لیکم. 1 3 ته چوي 3 5 ته 5 شپږ ته 6 او دا 10 دي دا 20 دي 20 دا 30 دا 23 دریوش. دا تمرین ده. دا چینل لري احلل الكلمات التاليه ثم اكتبها. د دې کلمات تحلیل کوم ثم ورسته لیکم. دغه چینل ته اقرا واصل الولم او دا وصل کوم. ابي طبيب دا شو. امي معلمه دا شو. اخي مهندس دا شو. عمي معلم دا شو. اختار المناسب. مناسب كلمه ويدلتا انتخاب کړئ. مكتب المدير في المدرسة راضي كفي البيت راضي. مكتب المدير في المدرسة. الفرن في المطبخ كفي المجلس. الفرن في المطبخ. أخي خالد. أمي معلمة. خالي مهندس. هذا قلم جديد. بيتنا واسع. هو طالب. لا هو طالب عفوا. أنت قصير. أنت قصيرة. أنت مؤنث ده. أنت قصيرة. أكتب لكم ما يقرأ المعلم. هغه چې معلم وای نو دا ضروري ده. دې ته باید صنف کې چې معلم څه وای هغه باید ولیکي. نو مهم نه ده. زمونږ درس هم دومره و. زمونږ درس خلاص شو. دا هغه کلمې دي لاندې چې کوم مونږ په دې کتاب کې ویلي دي. په لومړۍ وحده کې دویم وحده کې دریمه کې ټولو کې چې مونږ کوم ویلي هغه ټول کلمې دلته دي. دا کلمې تاسو ځان سره ولولئ. که کومې کلمې پکې مشکل وي مثلا نو تاسو موږ نه پوښتنه کولی شئ. هر څه هغه چې وي دا ټول موږ ویلي دا جملې دا ټول تیر شوي دي په دې درس کې. نو دې کې که هر څه پوښتنه وي بیا هم کولی شئ. جملې وي هغه وي نو تاسو کولی شئ. نو دا زمونږ لومړی کتاب و. دویم کتاب لپاره دویم کتاب کې به موږ انشاءالله لږ عربي زور کوو. په دې لومړی کتاب کې موږ عربي کمه ویلې. دویم کتاب کې به د بعضې کلمو چې لومړی کتاب کې تیر شوي د هغه ترجمه ډېره لږه کومه. یعنې زیاته نه کوم چې تاسو ذهن کې دا رانه شي چې دا تیرول کوي دا کوي هغه کوي. نو دا اول نه درته وایم ځکه چې اول کتاب موږ څوک چې غواړي عربي وایي اول کتاب دی باید موږ سره ووایي. دا ویډیوګانې دې دوباره وګوري. یوټیوب کې د لومړی کتاب پلی لیست ته دا ټول ویډیوګانې په ترتیب سره دي هلته. اوله ویډیو دویمه ویډیو دریمه ویډیو تر 13مه ویډیو. زمونږ کتاب 13 ویډیوګانې کې راغی او انشاءالله دویم کتاب به موږ لږ درسونه زیاتو. موږ کلمات لرو مفردات جملې لرو هغه بیا لږ جنجال هم لري. البته دا تصویرونه جوړول هغه ته کلمې سره یو ځای کول هغه ته اعراب زبر زیر دا شان ورکول نو لږ جنجال لري. نو انشاءالله قواعد برخه کې به تاسو ته ما تاسو ته ویلي ول چې انشاءالله شروع کړي. قواعد به هم انشاءالله شروع کوو. ګرامر به شروع کوو خو لږ موده وروسته لږ نور وخت راکړئ ځکه لږ مشکلات د ژوند زیات دي. هر څوک مشکلات لري. نو تاسو نه هیله کوم چې موږ سره صبر وکړئ او انشاءالله عربي ته به موږ هم خدمت کوو. تاسو به هم خدمت کوئ. تاسو به ما سره مرسته کوئ. موږ به تاسو سره انشاءالله. او لومړی کتاب کې کوم خطا شوي وي نو تاسو نه بیا هم بخښنه غواړم ځکه زه خپل هم د عربي زده کړې استاد نه یم خو علم کې روان یو انشاءالله. علم د عربي ژبې علم موږ نه ده پرېښی. انشاءالله علم به وایو او کیدای شي زموږ پاڼه کې ډېر مولوي صاحبان هم وي بعضې مینوال شته هغوی نه موږ د ګرامر او د اعرابو په هغه کې بعضې وخت مانه سهوه کېږي. زبر ته زیر یا زیر زبر ته ضمه کسره دغه کې غلطي راځي نو بیا هم هغوی نه مرسته غواړو چې کوم ځای کې موږ پام نه وي نو هغوی موږ ته ووایي کومنټ کې. نو بیا هم تاسو نه ډېره مننه کور مو ودان چې موږ سره تر دې حال موږ سره یاست. نو تر بل کتابه پورې انشاءالله تاسو په الله سپارو. بیا هم وایم که هر څه پوښتنه وي کولی شئ. فیسبوک کې درسونه شیر کوئ او یوټیوب کې هم کوم ویډیو چې درځي که کتلی نه شي او لایک کومنټ هم کوئ چې زه پوه شم چې دلته هم مینوال شته. نو بیا هم ډیره مننه. په دعاګانو کې میاد ساتئ. دعاګانو ته ډیر اشد ضرورت لرم. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.